که بعد از نزدیک به 20 سال همه سربازان آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو از پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل خارج شدند. این پایگاه بزرگترین مقر نیروی آمریکایی در افغانستان بود و در اوج حضور آنها تا 100,000 سرباز آمریکایی را در خود جای داده بود. مقام‌های افغان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. آزاردهنده ترین ماده موافقتنامه امریکا با طالبان برای شما چی بود؟ برآمدن قوا به اساس درخواست از اونا، نه به اساس شریکشون که ماستیم، نه به اساس شریکشون که ماستیم. زیرای واخلی د خوښۍ بیا فاتحه شوه پګړۍ سپین سهار مسکی مسکی ماته شوه کفري نړۍ سپین سهار مسکی مسکی ماته شوه کفري نړۍ زیرای واخلی د خوښۍ بیا فاتحه شوه پګړۍ سپین سهار مسکی مسکی ماته شوه کفري نړۍ سپین سهار مسکی مسکی ماته شوه کفري نړۍ راشه وخت ګلیا غازي چې د خپل کړم په تندي چې د خپل کړم په تندي راشه وخت ګلیا غازي چې د خپل کړم په تندي چې د خپل کړم په تندي مبارک شه مبارک اوس دې وړه هستا غړی مبارک شه مبارک اوس دې وړه هستا غړی زیری واخلی د خوښۍ بیا فاتحه شوه پګړۍ سپین سهار مسکی مسکی ماته شوه کفري نړۍ شروع به یې دلته زور هغه وي طوفان مفتور هغه وي طوفان مفتور